تازه او بد خبر د بشري حقونو ځینو ملاتړو او سیاستوالو په خیبر پښتونخوا کې پر لاریونوالو ډزې وغندلې. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. ګران دوستانو په راډیو ادرس سره همدلته ترلاسه کړئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې وغندلې. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 100 ډېرو ټپیان شوي دي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 20 ټپي کېده تایید کړې وه. خو د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر ایکس پاڼه پخواني ټویټر په بیان کې ویلي چې پر سوله ییزو مظاهرچیانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر 100 څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونه او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګخ پرون د جولای 19 د احتجاج پر مهال مشال راډیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه. هغه وایي موږ د نوره دهشتګرۍ او جنگ توان نه لرو. موږ د جنگ او دهشتګرۍ مکمله خاتمه غواړو. مظاهرچیان وایي چې پوځ پرې ډزې کړي خو پوځ او نور امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بله خرابیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یو مرکه کې تایید کړه چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته له دې وشو چې د سې شنبې په ورځ جولای 15 په بنو کې د پوځ پر یو مرکز په برید کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښتې. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا د نن شمشي ویډیو تر بیخي چاري